السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ولاګ یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست. موږ هم الحمدلله ټول ښه یو. انشاءالله چې نوې هفته به مو هم په خیر سره شروع کړې وي. زموږ ویکند یا هم د اونۍ پای بیا هم ډېر مصروف وم. دا چې زموږ کورنۍ ماشاءالله دلته لویه ده او په همدې وجه مراسم هم ډېر وي. نو په دې هفته کې یو ځل بیا هم یوې سالګرې ته دعوت شوي وو چې زما د عمه د زوی سالګره وه. دوستانو، دا چې د اونۍ په پای کې تاسو څه وکړل او څه مصروفیتونه مو درلودل، نو کامنټ کې حتما راته ولیکئ. د هفتې په ورځ نو لورکۍ مې سهار چای کې رانه غوښتنه وکړله چې دغه پف پیسټري خواږه ورته جوړ کړمه. نو ما هم ویل چې ولې نه، دا چې مکمل هفته درسونو کې مصروف وي او یو ځای وخت نه لرو چې سهار چای سره وڅښو، نو یو ورځ خو باید خاص د دوی دپاره هم وي او د دوی د خوښې یو شی جوړ شي. نو د همدې دپاره دا یو پاکټ پف پیسټري مې نیم ساعت مخکې یخچال نه وایستله او پرې مې ښودله چې لږه نرمه شي. بیا مې صحیح هوار که، یوې خواته مې پرې د بسکوف کریم داسې هوار که، بیا مې د بل طرف پرې راتاو که او چاقو سره مې په یو اندازه ټوټه که. ورپسې مې دا ټول دغسې چې ګورې سره راتاو که او د یو ګل په شکل مې جوړ که. بیا مې دا ټول د داش په پتنوس باندې کېښودل. پسې بیا یو دانه هګۍ او 2 قاشقې په اندازه شودې سره ګډې کړلې او بیا مې یو برس سره د دې اوړو په سر ووهل. دې سره بیا دا کلچې یا هم خواږه ډېر ښه جلاداره راځي. ورپسې بیا تیار ګرم شوي داش کې په 180 درجو کې 15 دقیقو دپاره پاخه کړل. داش نه مې چې وویستل، اول مې پرېښودل چې لږ یخ شي. بیا مې پرې میده پوره ودوړوله. ورپسې بیا پرې لږ بسکوف کریم ویلې که او د دې په سر مې واچولو. بیا نو دا خوندور خواږه او ناشته تیار شو او ماشومان ډېر په خوند نوشه جان که. سهار چای نه بعد بیا لاړم چې سودا واخلم او دا چې سالګرې ته دعوت شوي وو، نو د عمه زوی دپاره مې ډالۍ هم تیار واخیستله. سودا نه چې بیرته کور ته راغلم، نو د هلته وړلو دپاره مې زر سموسو دپاره اوړه وغږل. اوړو کې مې اول 4 پیالې اوړه، مالګه، لږ اجوین، د 1 قاشق په اندازه زیره او غوړي مې واچول او لاس په مرسته مې ښه ومږل. دا اوړه چې غوړیو سره څومره ډېر ومږل شي، همدومره سموسې بیا کرسپي راځي. ورپسې بیا پکې لږ اوبه اچولې او اوړه مې وغږل. سمبوسې اوړه باید ډېر نرم نه وي چې بیا سم کرپونکي نه راځي، باید یو څه کلک وي. اوړه مې چې وغږل، بیا مې لږ پرېښودل چې ځان ونیسي. تر هغې مې بیا یو څو دانې کچالو چې تیار جوش کړي وو، هغه مې هم سپین او میده که. بیا مې یو کړاهي په منقل کېښودل او 6 غټې قاشقې په اندازه غوړي مې پکې واچول. بیا مې پکې لږه زیره هم واچوله او یو څو دقیقو دپاره مې سره کړله. ورپسې بیا میده شوي کچالو هم واچول او یو څو دقیقو دپاره مې نور هم سره کړل. بیا مې پکې د انار دانې پوډر نه 2 غټې قاشقې پکې واچول، 1 غټه قاشقه مالګه، 2 غټې قاشقې په اندازه وچه دانیا، 1 قاشقه دانه‌دار سره مرچک، 1 قاشقه ګرم مساله، 1 قاشقه سره مرچکو پوډر او 1 قاشق تور مرچ مې هم پکې واچول. دا ټول مواد مې سره ګډ کړل. یو څو دقیقو دپاره مې نور هم دیګ وښورولو تر څو کچالو مسالې ښه سره ګډ شي. بیا نو دا فیلینګ تیار شو، پرې مې ښودلو چې لږ یخ شي. تر هغې مې بیا پیړۍ هم تیار آماده کړلې او دا مې هم دوباره پرېښودله چې لږ ځان ونیسي. بیا مې یوه دانه پیړۍ راواخیستله او د یوې پراټې په شکل مې هوار کړله. بیا مې منځه 2 ټوټه کړله، یو دانه مې راواخیستله او لکه څنګه چې ویډیو کې ګورئ همداسې مې سره راتاو که. په منځ کې مې ورته بیا د کچالو مواد واچول، څنګونو کې مې ورته اوبه ووهلې تر څو ښه سره ونښلي او جدا نه شي. سمبوسې مې چې یو څو دانې جوړې کړلې، بیا مې یو کړاهي کې غوړي واچول او پرې مې ښودله چې ښه صحیح ګرم شي. ورپسې بیا په کوم اور باندې سموسې پکې سرې کړلې. سموسې مې یو طرف نه جوړولې او بل طرف نه مې سرې کولې تر څو کار زر خلاص شي او وخت ډېر ونه نیسي.
سموسې چې په کم اور باندې سرې شي بیا ښه کرپونکې راځي، او که تیز اور باندې سرې شي نه دا چې کرپونکې نه راځي بلکې ډېر زر خټه کیږي. نو کوشش وکړئ چې سموسې ښه په حوصله لږ اور باندې سرې کړئ تر څو منځ د هم ښه صحیح پوخ شي او خام پاتې نشي. سموسې چې تیار شي دا مې بیا په یو لوښي کې کېښودل او لاړم چې ډالۍ هم تیار کړم. چې یوه جوړه جامې وې، د مکتب یو څو شیانو او یو څه د خوراک شیان مې هم ورته اخیستي وو چې ماشومان په همدې واړه واړه شیانو ډېر خوشحالېږي. دا مې ټول بیا د ډالۍ په دې پاکټ کې واچول او حرکت مو وکړ. هلته چې ورسېدو نو عمه مې ډېر شیان تیار آماده کړي او یو څه چې پاتې وو دا مو زر لاس په لاس کړ او آماده مو کړ. بیا مو دسترخوان هوار کړ او هر څه مو پرې کېښودل، بیا مو ډوډۍ نوش جان کړه. ډوډۍ نه بعد بیا د سالګرې کیک او د نور شیانې چې آماده کړي وو هر څه په میز کېښودل او بیا یې زوی کیک پرې کړ. ورپسې نو د رخصتي شپه وه، تر ناوخته همالته ناست وو، بیا نو بېرته خپل کورونو ته راغلو. دوستانو دا و د تېرې اونۍ یو سالګرې ولاګ. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. که مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ او که زما چینل مو لا سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. په ځان ډېر خیال ساتئ، ښه وخت ولرئ. الله پامان.